Page 36, Lesson 16. شپږدېرشمه صفحه شپاړسم درس. م م م م م د م په رقم تلفظ کیږي. زموږ د پښتو الفبا د میم توری. Let's learn. راځئ چې زده کړو. Learn the words. لغتونه زده کړئ. لومړی لغت Mary Mary. دوهم لغت Moon Moon. درهم لغت Man Man. څلورم لغت Monkey Monkey. نو ام د مه په رقم تلفظ کیږي. زموږ د میم توری. Mary نوم دی. Moon سپوږمۍ. Man سړی. Monkey بزو. Mary Moon Man Monkey. Watch, point and chant. وګورئ، اشاره وکړئ او شعر وایاست یا سندره وایاست. The M chant. د M سندره یا شعر. Listen and sing the FLM song. غوږ ونیسئ او د FLM سندره وایاست. Let's talk. راځئ چې خبرې وکړو. Listen and say. غوږ ونیسئ او ووایاست. Good morning. سهار په خیر. Good morning. سهار په خیر. Good night. شپه په خیر. Good night. شپه په خیر. I can say the M words. زه د M لغتونه ویلی سم. که چیرې ویلی سئ ټیک مارک یې کړئ. I can say the M words. زه د M لغتونه ویلی سم. I can say good morning. Good night. زه سهار په خیر، شپه په خیر ویلی سم. که چیرې ویلی سئ ټیک مارک یې کړئ. Page 38, Lesson 17. اته‌دېرشمه صفحه اوولسم درس. N نه. N د نه یا زموږ د پښتو د الفبا توری د نون آواز ورکوي. Let's learn. راځئ چې زده کړو. Learn the words. لغتونه زده کړئ. لومړی لغت Nena Nena. دوهم لغت Nut Nut. درهم لغت Notebook Notebook. څلورم لغت Nest Nest. نو N د نه په رقم تلفظ کیږي لکه Nena, Nut, Notebook, Nest. Watch, point and chant. وګورئ، اشاره وکړئ او سندره وایاست. The N chant. د N سندره. Let's talk. راځئ چې خبرې وکړو. Listen and say. غوږ ونیسئ او ووایاست. Thank you. مننه. په انګلیسي ژبه کې کله چې یو چاته وایاست مننه، داسې وایاست. Thank you. مننه. په جواب کې You're welcome. تاسې ښه راغلاست. موږ ته په پښتو کې په جواب کې وایو هیله کوو یا هیله کوم. نه، څوک وایي مننه کوم، ته وایې هیله کوم. په انګلیسي کې جواب یې You're welcome. تاسې ښه راغلاست. د thank you جواب You're welcome دی. او درس په اخر کې I can say the N words. زه د N لغتونه لوستلی سم. I can say thank you. زه کولی سم وایم چې مننه. او جواب یې هم ویلی سم You're welcome. تاسې ښه راغلاست.